د طالبانو د کډوالو چارو وزیر چې په وزارت کې تر 2 کلونو زیات د پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې خپله دنده ترسره کوله، خلک ترې هم ډېر زیات خوشحاله وو. هغه تېره ورځ په ډېر بې دردۍ سره ووژل شو او هغه سره نور کسان هم مړه شوي دي. دغه تفصیل به تاسو سره شریکوم. دوستانو، دا واقعه په کابل کې مخې ته راغلې ده چې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. قدرمنو، ویل کېږي چې خلیل الرحمن حقاني د پلار کشری زوی و. په یو مرکه کې دا هم ویلي و چې ماشوم و چې پلار یې مړ شو او په وړوکتوب کې شپني کوله او په تنکۍ ځوانۍ په جګړو کې ورګډ شو او په 1980 کال کې د خپل مشر ورور جلال الدین حقاني د جهادي ډلې په لیکو کې د درنو وسلو او زردارو قومندانو. قدرمنو دوستانو، ویل کېږي چې اوس مهال د کم امیج چې ډېر زیات خو خلک دې نه ډېر زیات خوشحاله وو او همیشه به یې د عوامو ترمنځ د عوامو خبره کوله او په عوامو کې ډېر زیات محبوب هم او په ډېرو مرکو کې ویلي وو چې عوامو سره باید داسې ظلم د حکومت د اړخه ونه کړی شي. نو قدرمنو دوستانو، الله تعالی دې هغه جهان ښکلی کړي. دا یو ویډیو، یو خبرو چې تر تاسو ورسوو. ستاسو له ډېره مننه.